سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. یو باچا د خپل وزیر څخه پوښتنه وکړه، ول څنګه پوه سم چې دا زما ولس نور راویښ سوی دی او هغه غلطۍ چې ما کړي دي یا نیمګړتیاوې چې زه لرم دی یې را په ګوته کړي. نو دا وزیر ډېر هوښیار سړی و. ده ورته وویل باچا صاحب دا ډېره اسانه ده، ته پر دوی باندې ظلم شروع کړه، دوی به دا ستا پر ظلم باندې بغاوت هم وکړي او د هغه تر څنګ کومې نیمګړتیاوې چې تا په څنګ کې ورسره کړي دي هغه به هم د دا ظلم سره در یادې کړي. نو باچا ورته وویل نو د څنګه ظلم سې شروع کړم؟ نو دا وزیر ورته وویل زموږ خلک ډېر په غنمو باندې اخته دي، ته کوښښ وکړه ورته ووایه چې نور غنم مه کرئ، تریاک شروع کړي، نشي بوټي شروع کړي. نو باچا ورته وویل دا به ډېر تاوان وکړي، دا ولس به خوا بده کړي، ته توکل پر خدای واخله. باچا اعلان وکړي ول دې وروسته به غنم نه کرئ، ټوله به تریاک او نشي بوټي کرئ. نو ټولو د باچا خبره ومنل، په دې کې ډېر وخت تېر سو، هېچا سر نه کې خلاص. بیا د باچا وزیر سره کښېنستول، د ولس خو هېڅ سر نه کې خلاص، داسې یو بل پلان چې جوړ کړو چې دوی بغاوت وکړي او زما نیمګړتیاوې راوښیي. نو دا وزیر ورته وویل دا وارې به یو څه خطرناکه کار وکړو. ول څنګه؟ ول مکتب پر بند کړه. پر باچا ورته وویل ته لیونی یې، که مکتب بند کړي دا خلک به یعنې زه چې دا خبره تا وکړه زه وبېرېدم. وزیر ورته وویل ته توکل پر خدای واخله چې څه کېږي. باچا هم په نیم زړه باندې قرار مکتبونه په ټولو باندې بند کړي. د خدای شپې ورځې تېرېږي، بیا ولس غږ نه کوي، هېڅ خیر و خیرات دی. باچا مریان سو، بیا وزیر راوغوښتی، ورسره کښېنستی، ول دا مکتب هم پر بند سو، غږ نه کوي، دا څنګه معلوم کړم چې دا خلک راویښ سوي دي که نه دي؟ نو وزیر ورته وویل دا وار یو خطرناکه شی در ښیم، زه خپله هم بیریږم، خو توکل به پر خدای واخلو چې دا ولس غبرګون به څه شي. نو باچا ورته وویل راته ووایه ول ملي ارزښتونه ورڅخه واخله. هغه وویل لکه څنګه؟ ول مثلا بیرغ ورڅخه واخله، ملي سرود ورڅخه واخله، هغه کسان چې د دوی خوا په بدېږي، مثلا تاریخي خلک دي، په هغو پسخند وه. نو باچا ورته وویل وروره دا خو بیخي خطرناکه پلان دی، زه خو یعنې دا چې تا وویله زه پوهېږم چې دا زما باچې به نور سکوت وکړي. نو وزیر ورته وویل ته توکل پر خدای واخله چې څه کېږي. باچا هم فرمان صادر کړي، بس یا داسې کارونه کوله چې د دوی مثلا هغه مشران ته سپکاوی وسي، ملي سرود یې پر بند کړي، بیرغ یې ورته کړي، خو ډېر مشکلات یې وکړل. ولس اخته دی، په هېڅ کار نه لري، بس خپل په کاروبار باندې اخته دی، بیا غږ نه کوي. ښه ډېر وخت چې تېر سو، باچا ته ډېر درد ورغلی او ولس یې دا وزیر یې بیا راوغوښتي، دا څنګه خلک دي، مکتب بند، نشي توکي شروع، ملي ارزښتونه بند، دا ولس هېڅ غږ نه کوي، دا څنګه ولس دی؟ نو وزیر وویل نور زه نه پوهېږم، ما ته هم طریقه نه رامعلومېږي. نو باچا وویل دا وارې زه په چم پوهېږم. ول ورته ووایه چې د دې وروسته که هر څوک کار ته ځي یا د کار راځي باید په لین کې ودرېږي، په خپل نوبت سره یې زموږ عسکر یوه ټینګه چپلاخه ووایي، که چیرې دا چکه ونه خوړله نه کار ته تللی سي نه کور ته تللی سي. باچا هغه وزیر ورته وویل باچا صاحب دا ډېر خطرناکه پلان دی. باچا ورته وویل یا فرمان یې صادر کړي. خو نو په دې کې یو څه وخت تېر سو، بس یو څو میاشتې تېر سو، بس خلکو غوغا شروع کړه، یو آل سو، یو لاریونونه سوله، یو کیسه سوله. وزیر باچا ته راوځغستل، باچا صاحب خلکو خو داسې لاریون شروع کړي دي، دغه ولس دا دی اوس راویښ سو. نو باچا ورته وویل یو ورځ ځانګړې که ټوله راوغواړه. نو چې ورځ یې سره وټاکل، دی ټوله راله. نو باچا به پوښتنه وکړه څه مشکل دی؟ نو هغه مشران ځوانان چې ټوله راغلي وه، مخور کسان ورته وویل باچا صاحب ته ډېر نیک سړی یې، ستا هر خبره موږ منو، خو موږ ډېر غریب خلک یو، ډېر غریبانان یو، موږ سهار ځو کار ته، ماښام راځو یو ګوله پیدا کوو، ستا کور ودان تا چې دا کوم امر صادر کړي موږ هغه پر سره سترګو منو، خو مشکل دا دی چې موږ په دا کتار کې ولاړ یو چې موږ ته د چکې وارې رسېږي، هلته زموږ د کار وخت خلاصېږي. نو ته داسې وکړه یو لس شل کسان ودروه چې موږ ژر په چپلاخه وي چې هغه ځینې کسان کور ته ځي، ځینې به کارو ته ځي. نو باچا خپل وزیر ته وکتل، دا څنګه ولس دی؟ نو اوس هم موږ څنګه ولس یو؟ مننه.